نو اخر دوی څه چل کړی اخر دوی څه چل کړی چې دوی هغه نیکیانې د غرونو امره هغه والوتې هباء منثوره پالتو دوړه ترې جوړه شوه. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه خلک دي چې کله یوازې شي نو بیا په یو ګناه باندې هم بریک نه لګي. چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه قوم دی چې کله یوازې شي نو بیا هر حرام کار کوي، او چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر او احترام نه کوي. دا ډېره یېرې خبره ده. اکثر خلک دا موبایل چې نن سبا راوتي دي که نه، اکثر خلک د موبایلو په دې باب کې چې کله دی یوازې شي او شپه پرې راشي او ځان له کمره کې پروت وي نو بیا دا سوچ دی چې ماته څوک نه ګوري. هیر شي دي دا چې په عرش باندې یو رب دی او هغه د هر څه ګوري. د استاز په مخ کې نه کوي، د مور پلار په مخ کې نه کوي، د ښځې په مخ کې نه کوي، د بچو د ملګرو په مخ کې نه کوي. ستا څه خیال دی چې یعنی الله الله ستا د اعمالو نه غافله دی؟ یره پکار ده. او دا حدیث ډېر د یېرې دی، ډېر د یېرې حدیث دی. یاد یې کوئ نو نور ستاسو خپله مرضي ده، خو ما راته یو فایده ذکر کړه چې ولې داسې نه د تهامې د غرونو امر نیکیانې کولی څوک شي په موږ کې، او یو سړی د هغې امر نیکیانې وکړي د تهامې د غرونو امر او الله ته مخامخ شي او هغه هر څه پالتو لاړ شي او هغه ورته الله واپس په دې مخ ور وویلي او قبول ترې نه کړي نو څه به کوي دی؟ دا موبایل نه دي، دې کې ور ډېر احتیاط کوئ. بعض وایي زه به ترې هسټري څه کړم، هغه به ترې ډیلیټ کړم. زه به هسټري ډیلیټ کړم او بیا به پته نه لګي، او نو د الله نه به هسټري څوک ډیلیټ کوي؟ موبایل خو به ته راوالې زه یو بټن به ووایې کوم هسټري چې دا او څه چې کتلي دي او څه تا دا کړي دا خو صحیح ده ډیلیټ به یې کړي ځه او صفا به یې کړي. نو الله په قرآن کې څه وایي؟ احصاه الله ونسوه. الله وایي ما هر څه شمار کړي دي او دوی هېر کړي دي. یو هسټري خو د الله سره هم پرته ده که نه، هغه به څنګه ډیلیټ کړي؟ ستا څه خیال دی چې هغه هسټري هم لاړه ختمه شوه چې د قیامت په ورځ الله نو زموږ د قیامت خبر وکړه که نه؟ القارعه چې دا ناشنا ورځ ده، یوم تبل السرائر را به شي په سورة الطارق کې. په هغه ورځ به پټ رازونه الله راوباسي. الله اکبر. پټ رازونه به الله راښکاره کوي چې تا الله ته ودرېږي او الله درته داسې په سکرین باندې وچرېږي چې دا ته نه یې پلاني ورځ و پلاني ټایم ته چې دا ګناه کوله دا ته نه یې، او د ټول مخلوقات ولاړي. نو دا خو پرېږده چې دا شرم دا څه ناشنا شرم دی. ځکه خو به ابراهیم علیه السلام دا دعا غوښته ولا تخزني یوم یبعثون، ای الله په هغه ورځ مې ونه شرمېده قیامت په ورځ. دغه لوی شرم دی چې ټول مخلوقات ولاړي او ستا ګناه راښکاره شي دغه شی. او الله یې په هغه ورځ تا ته داسې وایي ښکاره کړي پلاني یې سوی دی باره کې، نو څه به وي الله ته؟ نو تلې د اعمالو کله داسې هم کېږي چې سړی اعمال ډېر وکړي خو د بعضو ګناهونو د لاسه هغه تلې څه شي؟ هغه سپکې شي. حالانکې نیکیانې ښه ډېرې کړي. ښه دویمه خبره دا یاده کوي د الله د بندګانو قدر کوئ او د الله د بندګانو سره ظلم او زیاتۍ مه کوئ. یو سړی به وایي چې خبره د تلو او د اعمالو روانه ته د الله د بندګانو سره ښه کوئ. نو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی به راشي د قیامت په ورځ او سمې نیکیانې به راوړي، سمې نیکیانې، او دغه حقیقي غریب دی، د غریب ویلی شوی سمې نیکیانې به دی راوړي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی چې را مخامخ شي الله ته نو ده ته یې کنځري کړي دي، هغه یې والی دی، هغه بل نه یې ځمکه نیولې ده، هغه بل سره ظلم کړی، هغه بل سره زیاتۍ کړی، هغه بل سره دا کړي، هغه یې غیبت کړی، هغه یې چغلخوري کړې او داسې ځه او د الله بیا وایي د ده د اعمال تقسیم کوي په دوی کې. څومره یعنې
که دا زړونه م لږ ژوندي زما دې خبره کې ورک سوچ وکړئ چې بیا دویم پیر دنیا ته د راواپس کېدو موقع نشتي څه چې دې کړي دي هغه شوي دي او هغې ته چې ته لاړې چې ډېره تمه دې ساتله چې هغې ته مخامخ شي هغه الله تقسیم کړو په نورو خلکو کې نو ته به څه کوې ته ورته شان پاتې شوې که دا وایي چې واپس نو واپسي دنیا ته نشتي دکه شان پاتې شوې خالي لاس پاتې شوې نو ځکه د الله د بندګانو قدر کوئ ګورې دا پکې تقسیم شو خبره به دېسې ختمه نه شوه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده د نیکیانې ختمې شوې او حساب لا بیا هم پاتې دی نو څه به کېږي د هغوی د بدیانو نه به واخیستی شي هغه په ده واچولی شي بیا به جهنم ته بوتلی شي بیا به جهنم ته بوتلی شي نو داسې نه چې یو کس ډډه لګولي چې یاره ما خو نیکیانې ډېرې کړي دي او زه خو یو ډېر دینداره یم او ما خو دا کړي دي او ما خو دا کړي دي او بل طرف ته د الله د بندګانو سره لګي ظلمونه او زیاتي او کنځلې او جګړې او بدې ردې او چغلخوري او غیبتونه او استهزاء او سخریه او تجسس او لګي په دې هر څه کې واقع او ډډه یې لګولې دی چې ما خو نیکیانې کړي دا نیکیانې به د نورو کې تقسیموي څومره بدبخته دی یو سړی چې ستړی دی شي او نیکي بل ته میلاو شو ځکه قیامت پر ورځ الله وایي بعض خلک به څنګه وي عاملة ناصبه عمل به یې کړی خو ځان به هسې ستړی کړی عمل به له فایده ورنکړي